په یو کلی کې یو سوداګر اوسېدو چې نوم یې یوسف و. یوسف ډیر غریب نه و، خو ډیر مالدار هم نه و. د هغه تر ټولو لویه سرمایه رښتینولي وه. خلک به ویل که یوسف څه ووایي هماغه به وي. یوسف به هر سهار خپل دکان پر وخت خلاصولو. ترازو به یې پاکه او سمه ساتله او هر شی به یې په انصاف وزن کوو. که بچا لږ شی هم اخیست نو یوسف به ورته په مسکا ویل: وروره دا شي که ښه نه وي بیرته یې راوړه، زه به دې پیسې بیرته درکړم. د همدې عادت له امله خلک پر یوسف ډیر باور درلود. ښځې، زاړې او ماشومان به بې له ویرې د هغه دکان ته راتلل. یوه ورځ یو مسافر کلی ته راغی. هغه ستړی ښکارېدو او د یوسف له دوکانه یې شات واخیستل. مسافر وپوښتل: دا شي خالص دي؟ یوسف وویل: هو، خو که ستا خوښ نه شول پیسې به دې بیرته درکړم. مسافر لاړ، خو بله ورځ بیرته راغی. وویل: شات ښه دي، خو لږ اوبه پکې شته. یوسف بې له بحثه وویل: ته رښتیا وایې. او سمدستي یې د شاتو بدل ورکړ. مسافر حیران شو او ویې ویل: ته لومړی سوداګر یې چې خپله تېروتنه مني. یوسف مسکی شو او ویې ویل: رښتیا منل تاوان نه، عزت دی. دا خبره په ټول کلي کې خپره شوه. خلک به ویل: دا سړی تاوان هم مني خو دروغ نه وایي. ورو د نورو کلو خلک هم د یوسف دکان ته راتلل. د هغه کاروبار ورځ تر بلې زیاتېدو، خو چل او اخلاق یې هیڅ بدل نه شول. یو بل دکاندار چې لالچي و یوه ورځ ورته وویل: ولې خپل ځان په تاوان رسوې؟ لږ دوکه وکړه، څوک به پوه نه شي. یوسف مسکی شو او په آرام غږ یې وویل: ګټه هغه ده چې وجدان پکې آرام وي. دوکه پیسې زیاتوي خو باور وژني. کلونه ورسته یوسف د کلي تر ټولو باعزته سوداګر شو. خلک به خپلو ماشومانو ته وایل: که غواړې ښه انسان شې د یوسف په شان رښتینی سوداګر اوسه.